لطیف الله حکیمي وایي د اسلامي امارات په لیکو کې د نفوذي کسانو حضور نشو ردولای. د اسلامي امارات په لیکو کې د نفوذي کسانو د حضور په تړاو تر اندېښنو وروسته د صفونو د تصفیې کمیسیون رئیس هم تاییدوي چې د اسلامي امارات په لیکو کې نفوذي کسان حضور لري. د اسلامي امارات د لیکو د تصفیې کمیسیون رئیس مفتي لطیف الله حکیمي چې ورسره هممهاله د اسلامي امارات د دفاع وزارت سرمفتش هم دی ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د استخباراتي شبکو د نفوذي کسانو موجودیت نشي ردولای. لطیف الله حکیمي وایي چې تر دې دمه د صفونو د تصفیې په برخه کې 1415 کسان د غلطیو له تشخیص وروسته اخراج کړي دي. نوموړی وایي په دې کسانو کې ځینې داسې کسان هم شته چې له داعش ډلو سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي. د صفونو د تصفیې کمیسیون رئیس وایي چې دوی په ټول هیواد کې د یاد کمیسیون دفترونه پرانیستي دي او د هغو کسانو د چاڼ او تصفیې لپاره عاجل ګامونه اخیستل کیږي چې د طالبانو په جامه کې د دوی اصولو خلاف او عام ولس ته ستونزې جوړوي. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه. ښې چهارې.